سلامونه ملګرو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسیږئ. زه روحید الله خپلواک ستاسو په درانه چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. هیله لرم چې زموږ چینل مو سبسکرایب کړی وي او که چیرې مو سبسکرایب نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګونګړي نښان وهئ ترڅو زموږ د چینل له نوې ویډیو څخه خبر شئ. که مو تناسلي آله کوچنۍ وي په دې طریقې دوامدار راغټ کیدلی شي، هغه هم 10 سانتې. ویډیو تر اخره وګورئ، 100% دا طریقه کار کوي. په انټرنیټ کې له ډېرې پلټنې وروسته دې نتیجې ته ورسېدلم چې د نارینه د کوتک د دایمي غټولو لپاره تر ټولو غوره لاره د تناسلي آلې ورزش دی. نو دا په یوه ورځ یا 2 ورځو نه کیږي او نه هم امکان لري، ځکه کله چې یو څوک کلب ته ځي اندام جوړوي، یعنی سینه یا بازو جوړوي، نو میاشتې وخت نیسي ترڅو سینه یا بازو یې جوړ شي او کلک شي. نو دا طریقه هم حد اقل باید یو 3 میاشتې وشي، نو له هغه وروسته 100 نه کار کوي. کومه طریقه چې درته وړاندې کومه هغه طریقې ته جلګینیا او یا د کوتک مساج ورته وایي، مشهوره طریقه ده. طریقه داسې ده چې هره شپه د خوب څخه مخکې باید په تیلو غوړ شي او بیا په دې طریقې د 15 یا 10 منټو لپاره مساج شي. عکسونو کې درته ښکاره کیږي. تیل که د شړشمو تیل وي، که د زیتون وي او که د بل څه وي فرق نه کوي. لاندې عکسونه وګورئ او همداسې لاس باید ونیولی شي او له ښکته خوا پورته خوا ته کش کړل شي. نو یو 3 میاشتو په تیریدلو 100% به پکې فرق راغلی وي او موقتي سپری یا ملهم شته، هغه هم در سره بیا شریکومه. بیا هم وایم خپل سرې دوا مه کاروئ. زه ډیره څیړنه کوم او له هغه وروسته کومه داسې لاره طریقه تاسو ته ښایم چې په نړیواله سطحه کاریدلې وي او نتیجه یې ورکړې وي.